د پاکستان دوه مخ سیاست او مداخلې پر وړاندې مناسبه تګلاره څه ده؟ پاکستان ولې په خپله خاوره کې د ټي ټي پي مرکزونه او مشران نشي په نښه کولی او افغانستان کې ورباندې د بریدونو ګواښ کوي؟ تاریخي حقیقتونه همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو اړوند حریت رسنۍ لیکلي د حریت نیوز د خبر له مخې د پاکستان پوځ پلان لري چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د عزم استحکام په نوم عملیات پیل کړي. په داسې حال کې چې تیر هر ځل دغه ډول عملیاتو کې بېګناه ولسي وګړي په نښه شوي عام بې دفاع ولس پکې وژل شوی او کورونه ویجاړ شوي دي. د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي وایي د عملیات د دوی پر ضد د پاکستان د پوځ نوې پروژه ده چې لوی ځاني او مالي زیانونه به ورته واړوي. د ولسي وګړو ترڅنګ د پاکستان یو شمېر ګوندونو هم له دې عملیاتو سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. د دوی د مخالفت وجه همدا ده چې د پاکستان پوځ هر ځل دغه ډول عملیاتو کې بې دفاع ولس خپل هدف ګرځولی. نور داعشي خوارج وسلوال چې د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره ناسور دي دوی ورته په خپل لاس د فکري او فزیکي روزنې ځالې جوړې کړي دي. وروستیو موندنو جوته کړې د دغه هیواد استخباراتي کړۍ داعشي خوارجو ته په زنځیري ډول روزنه ورکوي. د المرصاد په نوم رسنۍ تازه د دوو پاکستاني داعشي خوارجو د اعتراف ویډیو خپاره کړې. ویډیو کې نیول شوي پاکستاني وګړي اعتراف کوي چې پاکستان کې د استخباراتي کړیو له لوري داعش ته جذب شوي او افغانستان ته لېږل شوي دي. د المرصاد له لوري په نشر شوي دې ویډیو کې نیول شوي پاکستاني اتباع له نورو خلکو غواړي چې د دوی په څیر د استخباراتي کړیو په خبرو دوکه نشي او د خوارجو له دې لومې ځانونه لرې وساتي. دا یې نمونې خروار بیلګه ده. د دې ټولو سربیره بیا د پاکستان دفاع وزیر خواجه اخ طار یوه مرکه کې ویلي چې که د دې عملیاتو په ترڅ کې اړتیا پیدا شوه نو دوی به په افغان خاوره کې هم د تحریک طالبان پاکستان پر ضد عملیات وکړي. پاکستاني پوځ له یوې خوا خپل هیواد کې دغه ډول داعشي خوارج روزي او په خپله خاوره کې د دې ناسوري ډلو ملاتړ کوي، خو بل لور بیا له خپلې بړستنې پښې باسي او افغانستان کې د نظامي عملیاتو د کولو ګواښونه کوي. د اسلامي امارت دفاع وزارت بیا د پاکستاني وزیر دې څرګندونو ته کلک غبرګون ښودلی دی. د اسلامي امارت دفاع وزارت د دې پاکستاني وزیر څرګندونې په کلکه غندلي او خبرداری ورکړی چې که هر څوک په هره بهانه او عنوان د افغانستان پر حریم تجاوز وکړي د عواقبو مسؤلیت به یې په خپله غاړه وي. د افغانستان اسلامي امارت تل ویلي هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د هیڅ کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. د همدې په تطبیق تل د پاکستاني پوځ دغه بې بنسټه ادعاوې په کلکه رد کړي او ترې هیله یې کړې چې د ښه ګاونډیتوب له مخې باید له دغه ډول تورونو لاس په سر شي. دا یو اصولي دریځ ده چې د ملي حاکمیت او خپلواکۍ ساتنه تضمینوي، خو برعکس بیا د پاکستاني پوځ دا دوه مخی سیاست چې له یوه لوري په خپله خاوره کې داعشي خوارج روزي او له بل پلوه افغانستان باندې د خپلو مخالفو وسلوالو ډلو د شتون تورونه لګوي په کلي ډول د ښه ګاونډیتوب او ښو اړیکو خلاف دي. د پاکستاني پوځ او استخباراتي کړیو له لوري د داعشي خوارجو د ملاتړ دا ډول کړنې او بیا د افغانستان په اړه دغه ډول څرګندونې په هیڅ وجه عادلانه او منصفانه نه دي، خو د دې ټولو سربیره بیا داسې څرګندونې چې د افغانستان ملي حاکمیت او خپلواکي پکې تر تجاوز لاندې نیول کیږي. د اسلامي امارت مجاهد ځواکونه به پر وړاندې هیڅ وړوکی او ستر اقدام بې ځوابه پرېنږدي او نه هم تیر کې دغه ډول کړنه بې ځوابه پاتې شوې. پاکستان په تیر کې د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې هوایي بمباردونه وکړل چې د اسلامي امارت له جدي نظامي غبرګون سره مخ شول. په دې بمباردونو کې د ماشومان او میرمنې شهیدانې شوې او ولسي وګړو ته مالي زیانونه واوښتل، خو د اسلامي امارت دفاع وزارت له لوري مقابل کې په چټک ډول د غچ اخیستنې اقدام وشو. اسلامي امارت د تاریخ په اوږدو کې د خپلې خاورې د استقلالیت لپاره هیڅ ډول مداخله نه ده منلې او نه به یې راتلونکي کې ومني. د پاکستان په پوځ کې څو ګوته په شمېر جنرالانو تل هڅه کړې چې د خپلې ناکامۍ پړه پر نورو هیوادونو واچوي. په ځانګړي ډول یې هڅه کړې چې افغانستان د خپلو تورونو تر فشار لاندې راولي او یا یې د بې ثباته کولو هڅه وکړي. د تعجب خبره خو دا ده چې دوی د افغانستان په خاوره کې د تحریک طالبان پاکستان د شتون ادعا کوي، خو هلته چې د دوی تر اډو پورې همدا خلک ورځي او دوی باندې بریدونه کوي د هغوی له لیدلو عاجز شي. ولې د دغو مخالفو وسلوالو مخه تر دومره کلکو امنیتي تدابیرو او پوځیانو د شتون سربیره نشي نیولی؟ دلته افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون ادعا کولی شي، خو خپلو ښارونو کې د ننه د عملیاتو او بریدونو مخه نشي نیولی. د خپل
خپلو پوځي ودانیو ترڅنګ له بمونو ډک موټر لیدو باندې بیا سترګې پټې وي. معلومیږي دا چې دوی د کاسو لاندې نیم کاسې پټوي او غواړي چې د خلکو په سترګو کې د شګو په شیندلو خپله ناکامي پټه کړي. د پاکستاني پوځ دغه ډول کړنې او څرګندونې داسې ناسنجیده او غیر مسؤلانه عمل دی چې تاوان یې زیات خو ګټه هیچ چاته نه رسیږي. اسلامي امارت د خپل ملي حاکمیت د ساتنې لپاره کلک دریځ لري او باید د دې دریځ په ملي او نړیواله کچه درناوی وشي. پاکستان باید د خپلو کورنیو ستونزو حل کولو لپاره د افغانستان پر وړاندې د دسیسې جوړول بند کړي او د داعشي خوارجو د ملاتړ سیاست ته باید بدلون ورکړي. دا بدلون نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د سیمې او نړۍ د ټولو هیوادونو لپاره د سولې او ثبات په راوستلو کې مؤثر رول لوبولی شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.